چې د اوس هم زړه کې ساتمه ناکام دی چې د اوس هم زړه کې ساتمه ناکام دی ګنستا مطلبي عشق تم اسلام دی زما چیرې ګریوانه پورې اوس خان دا زما چیرې ګریوانه پورې اوس خان دا محبت چې مکاوو دا انجام دی سلام ستړي مشي د پټو لالونو د ادبي خبرونې ترنو ملګرو ستاسو ادبي ملګری احمد الله او پایما یو ځل بیا د یو ښه شاعر یو خوږ ژبې ملګري اصل مظلوم یار نیازي سره دغه بندر را جوړ شوی دی دا زموږ د پاره ویاړ دی افتخار ګڼو چې دغه ځوانانو سره ناستې کوو د دوی پر شعري ذوق او شعرونو بحث کوو او تر تاسو یې دررسو مظلوم یار صاحب د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی مننه خوشحاله اوسئ هیله ده چې تاسو به د صحت په جامو سنبال یاست او زه هم په خپل وار اول تاسو ته او بیا ستاسو د میک له طریقه ټولو هغو اشخاص او افرادو ته چې دغه ویډیو ګوري خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم او په دې هیله چې سوکاله ژوند ولري ډېره زیاته مننه کوم تسل جانا مظلوم یار ته کله پته ولګېدله چې د دې په وجود کې یو شاعر موجود دی او هغه د اظهار کولو چې غواړي د څومره وخت نه کېږي شاعري کوي وخت څومره کېږي مننه خوشحاله اوسئ تقریبا د 1983 کال راهیسې دغه ډګر ته ما قدم ایښی دی تر دې دمه پکې ګوډه ما ته شاعري کوو او لګیا یو د 1983 نه را دې خوا کو چیرته حساب وکړو نو ډېر عمر دی په دغه هنري سفر کې تر اوسه کوم چاپ آثار لرئ کوم کتاب چاپ لرئ یا په راتلونکي کې کوم ادبي کتاب ته اراده یې مهرباني خوشبختانه یو شعري ټولګه چاپ شوه خوشبختانه چې اوس بیا بل شعري ټولګه چاپ ته آماده ده او ان شاء الله نږدې وخت کې به بازار ته راوړاندې کوم او په دې هیله چې هغه زما کوم مینوال دي هغوی په هغه خپل ادبي ذوق خړوب کړي مننه درنو ملګرو ته په دغه ځای کې یو یادونه وکم چې د تسل مظلوم یار نیازي په خاپونو کې ګلونه شعري ټولګه څوک چې د شعر ذوق لري شعري تندې خړوب شي دغه کتاب او دغه شعرونو د ځان برخمن کی مظلوم یار صاحب رازو په لومړی کې دغه درنو ملګرو ته یو غزل ورډالای کې دغه ورسته به یو دوه پوښتنې کوشش کوو نور یو کو لاغي ورسته به نور شي وفا صاحب غزل وایم چې مطلب دا چې د الفت یو نغمه ده بس روان صفه صفه ده د الفت یو نغمه ده بس روان صفه صفه ده د ژوندون نامه بسوي خو زما استا کیسه ده واه د ژوندون نامه بسوي د ژوندون نامه بسوي خو زما استا کیسه ده ته یو څه د لاسه ورکړه که څه لاس ته راوړل غواړي ته یو څه د لاسه ورکړه که څه لاس ته راوړل غواړي بس همدغه زندګي ده بس همدغه سلسله واه ډېر لوړ مننه بیا د درد ډیوې په اوښکو تر سهاره بلې ساتم بیا کور ودان مننه بیا د درد ډیوې په اوښکو تر سهاره بلې ساتم بیا مې شپه ټوله شبګیرده یاده شوې مې څه بیت واه جار شو زمانې دار ته یې بیایي منصور بیا په لاس ورغلی زمانې دار ته یې بیایي منصور بیا په لاس ورغلی شور ماشور دی او هجوم دی د هر چا خوله ناره ده مقطع یې داسې ده چې درد بیخي تسله زیات دی ماښامې دی او خمار یم درد بیخي تسله زیات دی ماښامې دی او خمار یم روانېږه هله زر شه سکون بخش واه ډېر ښه دی ډېر لوړ غزل
کور ودان او بیا ستاسې په ځانګړي انداز کې بیا بیل خوند کې او دغه کیپ او دغه ماحول دا بیل کیپ دی بیل ماحول دی مظلوم یار صاحب په دغه شعري ټولګه کې کوم صنف ډېر کارولی دی نظم دی غزل دی کومه برخه پکې ډېره لیدل کېږي چون غزل هم لیکم د ده تر څنګ نظم هم لیکم بګتۍ هم لیکم چاربیت هم لیکم برخه زمونږ هغه د شعرونو غزل ترکیبوي په غزل فورم کې ډېر کار کړی ډېر شعرونه هم لیکلي دي او خپلو مینوالو ته هم رسولي دي ډېره زیاته مننه کوم ستاسې هم غزل خوښ دی زموږ خو خپله غزل خوښېږي د غزل ځمکه ډېره پراخه ده ډېر نازک نازک خیالونه د غزل په ځمکه دغه درانه ملګري را سره په خبرو خسته نه شي بل غزل په سترګو په دې هیله چې تاسې او د لیدونکو ټولو ملګرو دوستانو مینوالو خوښي په مالدارۍ پالو دوستي په کاغذونو خپلوي په مالدارۍ پالو دوستي په کاغذونو بدله مو شوه ټوله زندګي په کاغذونو واه همدا انتها د خودخواهۍ نه ده نو څه ده وفا صاحب همدا انتها د خودخواهۍ نه ده نو څه ده چې خلک هم رشتې اوس ختموي په کاغذ واه غزل وایم چې د خپلې خاورې په تهمت راوړی مړی وچا د خپلې خاورې په تهمت راوړی مړی وچا ځکه په غاړه کې تړلی ورته پړی واه د خپلې خاورې په تهمت راوړی مړی وچا ځکه په غاړه کې تړلی ورته پړی وچا د تریخ ژوندون یو حقیقت را سره ژمن اوسي د تریخ ژوندون یو حقیقت را سره ژمن اوسي رانه ورک نه و بس یو څوک راځینې وړی وچا ډېر خوږ بیت دی چې تر تا در رسېدم هله مې پام شو ورته چې تر تا در رسېدم هله مې پام شو ورته په ټوله لاره د ازغو کښت راته کړی واه چې تر تا در رسېدم هله مې پام شو ورته په ټوله لاره د ازغو کښت راته کړی وچا یو څوک رهبرو په یو چا باندې ظلم کاوه یو څوک رهبرو په یو چا باندې ظلم کاوه ایرې پاتې سوځولی ورته مړی وچا واه ډېر لوړ بیت دی یو څوک رهبرو په یو چا باندې ظلم کاوه ایرې پاتې سوځولی ورته مړی وچا ترې لاندې کېناسته دمه یې وکړه وی پرې نه شو ترې لاندې کېناسته دمه یې وکړه وی پرې نه شو څوک یې میوه خوري او کرلی ورته زړی وچا واه ډېر ښایسته بیت دی د خیال په دښته کې تسله لوګی ځکه ډېرو د خیال په دښته کې تسله لوګی ځکه ډېرو د خپل وجود په لمبو سوی سرګړی واه ډېر خوږ غزل و خوشحاله اوس یار صاحب په وروستۍ کې یو نظم درنه اورو بیا ننګرهار په وینو سور شو خدایا هر یو افغان پکې ترور شو خدایا د ظالمانو قافلې راغللې دلته بې شمېره جنازې راغللې د ظالمانو قافلې راغللې دلته بې شمېره جنازې راغللې دوه پاچاهان یوه چوکۍ وینمه د افغان زړه ذرې وینمه د خویندو میندو فریادونه ګوره د ولسمشر سفرونه ګوره په مونږ د هیچا زړګی نه خوږېږي خاوند د خدایه اخر څه به کېږي د ظالمانو د ستم نه خدایه وفا صاحب د ظالمانو د ستم نه خدایه ته افغانانو ساته غم نه خدایه څوک مې تنظیم څوک مې د ګوند په نامه څوک د شینوارو او مومن په نامه په یو او بل نوم قتلوي افغانان د سر سړی مې نه پرېږدي ګاونډیان څوک مې
د تنظیم څوک مې د ګوند په نامه څوک د شینوارو او مومن په نامه په یو او بل نوم قتلوي افغانان د سر سړي مې نه پرېږدي ګاونډیان یا الله ته پرې یو عذاب راولې د نوح د قوم غوندې سیلاب په چغو خپل بچیان ووینم وینو کې لت پتې ځوانان ووینم د هر افغان د زړه ارمان پوره کړي د بې رحمۍ دغه دوران پوره کړي امین امین واه د هر افغان د زړه ارمان پوره کړي د بې رحمۍ دغه دوران پوره کړي زه مظلوم یار درته کوم زاري د افغانانو وکړه خپله یاري د افغانانو وکړه واه واه ډېر خوږ نظم و واقعیت په دې هېواد کې دردونه ډېر دي جنګونه ډېر دي ورور وژنې ډېرې دي خدای دې وکړي چې دغه د سولې ټغر دې هېواد ته راشي او د دې پښتون ولس د زخمونو مرهم وګرځي مظلومیار صاحب په وروستۍ کې درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول پاپا صاحب له تاسې مننه کور مو ودان چې زحمت مو وګاللو او تر ننګرهار راغلی او دلته هم د بعضو ادبي څېرو ځوانو هستیو سره لنډې ادبي ریکارډونه وکړه ما سره به داسې الفاظ نه وي چې هغه ستاسې قدردانۍ پیاده کړم په لنډو کې به زه دا ووایم چې دغه خاوره زموږ خپل ناموس ده زموږ عزت ده زموږ د مور حیثیت لري راځئ چې د دغې خاورې په خاطر راځئ چې د دغه مظلوم ځورېدلي بې زره او بې زوره ولس په خاطر سره په یو اتفاق په یو ټغر په یو ماحول کې راټول شو او فکري کم ټکر چې موجود ده دا د مذاکراتو له لارې دا د ناستو له لارې دا د خپلو خبرو له لارې دلته د پی ټکې کېدو دلته د اختتام ټکې کېدو او خوشحاله سوکاله خیرازه او یو پرمختللی افغانستان ولرو ډېره زیاته مننه کوم تسل جانه چې وخت دې راکو خوږې خوږې غزلې نظم دې راډالۍ کو خوږې خبرې دې را سره وکړې بیا هم مننه کوم کور مو ودان درنو ملګرو دغه و د پټو لالونو ادبي خپرونه چې تاسې را سره ځوان ملګری خوږ ژبې شاعر خوږ نثر لیکونکی تسل مظلومیار نیازی واورېدو په دې هیله چې خپرونه به مو خوښه شوې وي یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې د لوی الله په امان مننه مظلومیار صاحب ژوندی اوسه مننه